بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. په کابل کې د معتادینو درملنې په ضربستریز مرکز کې شاوخوا 115 تنه روږدي له 3 میاشتنې درملنې وروسته نن بېرته خپلو کورونو ته وسپارل شول. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معینیت ملکي مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قسیمي وویل چې اسلامي امارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی او په نشهیي توکو روږدو کسانو ته په خطاب کې وویل تاسو نیکمرغه یاست چې نن روغ شوي یاست او عادي ژوند کوئ. بیا تاسو نوی ژوند پیل کړ، عبادت وکړئ او الله تعالی یادونه وکړئ. اول غواړم د دې وضاحت وکم چې امارت چې کله فتح راله امارت قایم سو نو د معتادینو د برحالي یا د معتادینو د پاره د صحي مراکزو د حمایمي مراکزو د پاره ډیره توجه وکړه. هر سړی به دا سوچ کوي چې مخکې هم حکومتونه وو، مخکې هم یو حکومت وو، هغه وخت کې دې شي ته چا توجه نه وکړه، نه حمایوي مرکز و او نه چا پر دغه مسلمانانو زړه وسوځئ، نه د دوی دپاره د یو خدماتو سوچ او فکر وکړي. اما چې امارت راغی نو په ټول افغانستان کې حمایوي مراکز، صحي مراکز د دغه ورونو دپاره چې د اعتیاد په مرض کې اخته وو دا جوړ کړل. تاسو ته به انشاءالله معلومات دا وخت د افغانستان په سطحه 19 مراکز حمایوي مراکز دي چې په هغو کې د دغه ورونو تداوي کیږي او حرفوي زده کړې، دیني زده کړې او مختلف قسمه نور خدمات وړاندې کیږي او پر دې ډېر مصارف کیږي. دغه راز یو شمېر هغه کسان چې له نشهیي توکو څخه روغ شوي دي د رغېدو په لارو چارو کې د اسلامي امارت هلې ځلې بریالۍ وبللې او خوښي یې څرګنده کړه چې بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلي او خپلو کورنیو سره به روغ ژوند تېروي. خود محافظ قرآن کریم هستم. قبلا قرائت کردم، شما قرائت مردی دیم دیگه. من تقریبا 25 سال پیش قرآن کریم حفظ کرده بودم پیش استاد برکت الله سلیم و فعلا مال محفل شما را با تلاوت قرآن کریم آغاز کردم. من معتاد بودم به مواد مخدر. دیگه یکی از روزا میخواستم طرف خانه برم توسط مجاهدین امارت اسلامی افغانستان ما در گرفتاری جمع‌آوری گرفتار شدیم و به کمپ امید آورده شدیم. حالا الحمدلله از روزی که در کمپ امید آمدیم تقریبا 40 روز یا 45 روز میشه که من در کمپ امید هستم. الحمدلله 5 وقت نماز خدا میخوانم، صحت سلامت هستم. دیگه خداوند را سپاسگزاری میکنیم. دیگه هر انسان سب اشتباه و خطا میکنه ولیکن انسان هوشیار کسی است که اشتباه خدا بپذیره و دوباره رو جبران بکنه. پروردگار خدا در قرآن کریم می‌فرماید لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. از پوهنتون ادبیات کابل فارغ شدیم. در بخش انجمن قلم افغانستان همراه دکتر صاحب سمی احمد وظیفه داشت. ما تشکر میکنیم از امارت اسلامی افغانستان که ما همین پروسه را ادامه دادند. زیر پلا مردم ما بود، در جای هفتگی بود. امروز رو در شهر کابل کسی معتاد نیست که در مجمع نشستگی باشن و مصرف کنن. ما بسیار تشکر میکنیم از امارات اسلامی. طبعا فامیلا بر نوا خوش هستند دیگه، بگوی نگوی طفل و اطفال میان اینجا میبینند و عکسای ما را تلفن میگیرند و گپ میزنند. بسیار تشکر میکنم از امارات اسلامی که این مریضی پدیده شومه که در هر جای ما هفتگی بودیم ما را دوباره جمع کردند و در اینجا تحت پوشش قرار دادند. در آخر یک شعر از حضرت مولانا میگه از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ، سالها تو سنگ بودی دلخراش، از برای آسمون هم یک زمان خاک باش. بیا برادرها سالها یک سنگ بودیم در کنج دیوال، هیچ چیزی از ما جور نشه. یک زمان خدا خاک بسازیم که از خاک چی جور میشه. دیگه ما همیشه بیادر ما را آورده بودیم، بستر کردیم، مدت 3 ماه میشه. 4 ماه پیش از این به این مرض مبتلا شده بود. ما فعلا بیادر ما جور تیار است. ما جمعیت اسلامی بیا خوش هستیم. خیری بینه، تشکر، خانهشان آباد. مریضا که در کمپ امید یا تحت تداوی قرار میگیرند کمترشان
3 ماه بالاتر از 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه در اینجا تحت مداوا قرار دارند. شکر الحمدلله ما امروز 110 نفر مریضایی را که مدت‌های 4 ماه 5 ماه 6 ماه تا 10 11 ماه را اینجا سپری کردند تحت تداوی قرار داشتند امروز مرخص میکنیم. د افغانستان اسلامي امارت د نشي توکو پر وړاندې مبارزې په هیواد کې د روږدو کسانو راټولولو او درملنې ته ژمن دی.